د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د معلوماتو له مخې په دغه غونډه کې د امنیت شورا د غړو سربېره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هم ګډون کوي او په پام کې ده چې د افغانستان لپاره د نوي ځانګړي استازي ټاکلو په اړه پکې خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه د دوحې په دویمه غونډه کې پریکړه ونه شوه. له ملتیا مو مننه.